بسم الله الرحمن الرحیم. موست ویلکم ټو ای سی ټی پښتو. راځو د ورډ پروګرام څلورم کلاس ده، یعنی څلورمه ویډیو. په دې ویډیو کې به موږ له خیره زموږ بحث به دا وي چې موږ ورډ کې څنګه فایل کې پرنټ کولی شو. سیده نو زه به راشم سمپلی ورډ زه به اوپن کوم. نو تاسو وګورئ موږ سره ورډ اوپن شو او اوپن کېدو نو ورسره بلینک به زه راوالم او دا به زه څه کومه بیرته به د کلوز باندې کلیک کوم، موږ سره بند شي. منګه پرون تر فایل پورې کار کړو، هغه نور صفحه اساري پرنٹ ته راځو. پرنٹ ته چې کله راشو لومړنی موږ سره ورق پرنٹ کول ده، یعنی چې کله تاسو خپل یو ټکس ولیکئ، فرض مثال ایکول علامه RAND شفت نیول او دا قوسونه بیرته بندول. سیده اوس که چېرته زه د دې ورق پرنٹ کاږم نو زه به فایل ته راشم، فایل نه وروسته پرنٹ ته به راشم. پرنٹ کې ماله تپوسونه کېږي چې یاره لومړنی کاپیز، یعنی د کاپیانو پرنٹ ورکه 100 کاپیانې، 30 کاپی، صحیح ده، 20 کاپی، 1 کاپی، 2 کاپی، څومره کاپیانې. خو به ډیفالت کوم دی تعالی 1 لیکل شي. فرض مثال خپل د کاپیانو رینج ښیي. اوس که چېرته فرض مثال دلته ما سره شپږ ورقې لیکم چې ایکول علامه RAND او مال 100 پاراګرافه پکار دی، انټر کا نو ګوره 100 ورقې شوي. فرض مثال موږ سره چې کوم دی دلته به موږ له لږ وروسته رینج ښودل کېږي چې یاره موږ سره 100 ورقې دي. اوس که چېرته زه د دې دا معلومول غواړم، ماله وایي چې موږ سره پیجز موږ سره نه دي شوي، نو لږ وروسته به موږ سره شو شي. اوس که چېرته فرض مثال شپږ ورقې وي که 10 ورقې وي که هر څومره وي، نو چې کله ته فایل ته راشي او پرنټ ته راشي او ته ورله وایې فرض مثال درې دانې، نو د که چېرته 10 دانې وي نو 10 نه به څه کېږي 3 پرنټ ایستل کېږي. که چېرته 2 دانې وي نو 2 نه به ته 3 پرنټ ایستل کېږي. سیده په دې ترتیب سره هغه نو څه پرنټ باندې کلیک کوې نو تاله سره کېږي پرنټ کېږي. خو په یاد ولرئ چې کله تاسو پرنټ کوئ خپل پرنټر به تاسو دلته به تاسو پیک اپ کوئ، یعنی انتخابوئ، سلیکټ کوئ. چې کله تعالی پرنټر تیار نه وي، ریډي نه وي، نو تعالی څه کېږي تعالی پرنټ نه کېږي. لومړی به دلته ځان سره خپل پرنټر سلیکټ کوئ، هغه نو څه به تاسو پرنټ باندې کلیک کوئ، تاسو سره پرنټ کېږي. اوس که چېرته یو کس پرنټ کوي نو پرنټ کې څو آپشنونه دي. لومړنی موږ سره پرنټ آل پیجز دی. که چېرته دا لومړنی آپشن آن وي نو دې نه پته لګي فرض مثال چې اول ورق کې 3 ورق که شپږ ورق ټولو نه څو کا یو پرنټ وکاږه. اوس که چېرته رضا شم فرض مثال پرنټ ته راشم، پرنټ کې موږ سره دویم آپشن موږ سره پرنټ سلیکشن ده. که چېرته زه څو کا یو خاص ساحه ورته ښایم چې همدغه ساحه دې ما سره څه شي پرنټ شي. فرض مثال دومره ساحه زه غواړم چې فقط دومره ساحه دې ما سره څه شي پرنټ شي، نو ته به دومره ساحه څه کې سلیکشن به کوې، بیا به فایل ته راشي او بیا به پرنټ ته راشي. سیده او چې کله پرنټ ته راشي ته به څه کوې دا ځلې به ته پرنټ سلیکشن باندې کلیک کوې، نو ګوره هغه ساحه به چې تا سره مطلب دا انتخاب شي هماغه صاحب څه کېږي پرنټ کېږي. بل موږ سره پرنټ کرنټ پیج دی. زما یعنی مطلب دا په کوم ځای کې چې زه ولاړ یم، یعنی کوم ځای کې زما کرسر ولاړ دی چې دا بلینک کوي، دا چې کوم ځای کې ولاړ دی هماغه ورق څه که هماغه ورق را سره پرنټ کړه. دویم ورق کې ولاړ یم، اوس که چېرته زه پرنټ باندې کلیک کوم او دلته راشم پرنټ کې به څه کوم دلته د پرنټ کرنټ پیج باندې کلیک کوم او چې کله ودرېږم بس پرنټ کوم هماغه ورق کې چې زه ولاړ یم هماغه ورق څه کېږي پرنټ کېږي. بل کسټم ده، کسټم نه پخپله ورکولی شي دا ښه ساحه کې. فرض مثال وینسو کا ما سره 13 ورقونه دي، نو زه ورته یم فرض مثال د 20 نه ونیسه تر منفي چې کله واشي مطلب د 20 نه سټارټ که تر 100 پورې تر 28 پورې، نو دا ورق به ټول تا سره 13 نه پرنټ کېږي، ښه فقط د 20 نه تر 28 پورې څه کېږي پرنټ کېږي. یو په دې ترتیب شو. بل موږ سره کامه ترتیب ده. فرض مثال موږ سره 100 ورقې دي او په 100 ورق کې زه 50 پرنټ کول غواړم او 90 پرنټ کول غواړم او 9 وي، نو زه به داسې لیکم چې یاره موږ سره 40 پرنټ کا کامه، فرض مثال 90 پرنټ کا کامه او 9 پرنټ کا. نو چې کله داسې کامه ورته استعمال کړي نو تعالی دې ته پته ده، مطلب دا هدف دې خبرې دا ده چې ما سره 40 پرنټ کا او 90 پرنټ کا او 9 وي، مطلب هر یو نه یو ورق پرنټ کا. صحیح ده په دې ترتیب سره. بل موږ سره دلته هغه څه کوم زموږ آپشن نه دي موږ سره ډېر امپورټنس نه دي، هغه موږ سکیپ کوو. صحیح ده. بل موږ سره آنلی پرنټ آوټ پیجز، مطلب دا دی فقط طاق ورقونه څه کا پرنټ کوو، نو ګوره تا سره به څه کېږي طاق ورق پرنټ کېږي جفت نه. اوس که چېرته په دې کلیک کوم نو ما سره څه وایي چې پرنټ ایون، مطلب دا دی انټر فرض مثال آنلی پرنټ ایون پیجز، مطلب دا دی چې فقط جفت ورقونه څه کا پرنټ کا، نور مه کوه. سیده په دې ترتیب سره. بل موږ سره پرنټ آن سیټ دی. که چېرته تاسو پرنټر ډبل سیټ تاسو سره پرنټ کولی شئ، تاسو به څه وکړئ پرنټ آن بورډ آن سیټ به تاسو کوئ انتخابوئ چې تر څو دواړو خوا نه پرنټر مطلب دا دی چې دواړو خوا نه وځي. خو په یاد ولرئ چې کله دا چیک آن شي بیا تاسو کولی شئ فلمحال یو سیټ کې وځي په دې ترتیب سره. او که چېرته دواړو خواته وشي تاسو به په دې څه کوئ سلیکشن به کوئ. صحیح ده.
ښه نو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به لومړی څه کوئ؟ کولیټ اپشن څه کار کوي؟ کولیټ فرض مثال ما سره پې 3 ورقې دي او 3 کسان دي، صحیح ده؟ نو که چېرته زه کولیټ انتخاب کړم نو کولیټ